الحمد لله الذي دبر الدبور وصرف الأمور وقدر المقدور ويسر الماسور وعلم حوابس الصدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والصلاة والسلام على رسول الرحمة نبي السلام إمام الهدى صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في التوراة والإنجيل والقرآن الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به غمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرحمة تنزل عند ختم القرآن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ختم القرآن فله دعوة مستجابة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا منازلكم بالصلاة وبتلاوة القرآن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعوا العلماء فإنهم سرج الدنيا ومسابيح الآخرة. أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما محترم مسلمانانو مجلس مبارک دی، نسبت مبارک دی، راتلم مبارک دی، ناستا مبارک دا، وینا اوریدل مبارک دی. د قرآن د ختم نسبت سره دا مجلس جوړ دی او مونږ تاسو ټول دی علماء کرامو زمونږ دی مرګرو را جمع کړي. الله دې د دوی دا سعی، د دوی دا کوشش، د دوی دا خدمت او مهنت په خپل دربار کې قبول او منظور کی او زمونږ تاسو دا راتل دا ناستا وینا اوریدل دا دې الله قبول کی او د دې ماشومانو دا ختمونه دی الله د دې ټول علاقې د پاره د هدایت او د خوشحالي ذریعہ وګرځي. د تفسیر ختمونه دي تقریبا 14 ختمونه دي او داسې د ناظری 14-15 ختمونه دي. دا 10 ختمونه دي د قرآن شریف. الله دې زموږ تاسو په زړونو کې قدردانی پیدا کړي. ان الرحمة تنزل عند ختم القرآن. قرآن ختم شي د الله د طرف نه خصوصي رحمتونه نازلېږي. دی وخت کې په تاسو باندې تاسو چم گاون باندې محله باندې علاقه باندې کورونو باندې د الله د طرف نه خصوصي د رحمتونو باران دي. ځکه 10 د قرآن شریف ختمونه دي. من ختم القرآن فله دعوة مستجابة. قرآن سو ختم کی داغه یو سوال یو دعا خامخا قبلی. او بل روایت کی راضی بندہ قرآن ختم کی صلی علیہ اند ختمه 60,000 ملک. داغه کس د پارش په زره فرشتي د بخنی دعا غواړي. انس ابن مالک رضی الله عنه یو صحابی دی. داغه معمول بدو چې کور کې به خپل قرآن شریف ختم ک خپل اهل او عیال به را جمع کړل راځي په شریک باندې دعا غواړو. مانن قرآن شریف ختم کړي د قرآن د ختم نه پس دعاګانی قبلي. زما محترمو دا نن سبا دا دستربندی شروع دي او زی په زی د قرآن شریف ختمونه، د ناظری ختمونه، د حفظ ختمونه، د تفسیر او د ترجمه ختمونه او د بخاری شریف ختمونه دا د علماء کرام په خپلم کولی شي. منګ تاسو باندې را جمع کین ماشومان ته ختمو کی دستربندی بو کی د بناتو مدرسه کې بچادر پوشیو کی. خدا زمون تاسو خیر خوا دي. دوی وی چې دا دومره لوی نسبت دی په زرګونو فرشتي برازي دعاګانې به قبليږي او د رحمتونو باران به دعاګانې به قبليږي. نو راشه په دې مجلس کې موږ ځان سره د عام مسلمانانو شریک و چې دوی تم فایده ورسي او موږ دوی ته نږدې شو، دوی موږ ته را نږدې شي. نو زما محترمو دا زمون تاسو خوش قسمتی ده چې الله د شرکت توفیق راکړه. په دې باندې د الله شکر ادا کړو.
زما محترمو معصوم قرآن شریف ختم کی دا ډیر لوی سعادت دی ډیر لوی خوش قسمتی ده حدیث کې راځي د کم مور پلار بچي په ناظره باندې قرآن ختم کی هغه کې لور دو کاغذ ویری د مور پلار مخکینی ټول ګناهونه الله معاف کی دا څومره د خوشاله خبره ده دا خېګړه د دې عالم نه او د دې قاری صاحب نه او د دې مدرسې نه علاوه تاسو سره څوک نشي کوي د مل صدر هم در سره دا خېګړه نشي کوي چې ستا ملامه د ګنا نه صفا کی نن دې معصوم قرآن شریف ختم کړ د مور پلار ملامه د ګناهونو نه صفا شو مخکینی ټول ګناهونه معاف شو او د یو بسم الله دونه برکت ته د پیغمبرانو الله معجزات ورکړو د هر پیغمبر خپل خپل معجزات عیسی علی السلام یو پیغمبر تیر شوی الله ډیر معجزات ورکړو پاغي کې یو معجزه داوا چې کله په قبرستان تیرې د تب کشف القبور کې د خاریدل بچی دی مړی ته عذاب دی د تراحت دی دا قبر د جنت باغ دی دا د جهنم کند ده یو ځل په یو قبرستان تیریږي یو قبر ته یو قتل قبر کې اور بل دی مړی ته عذاب دی تکلیف دی د پالار تیر شو سورزی پس زمانہ پس عیسی علیہ السلام په دغه لار روان دي او ماغه قبر ته یو قتل قبر د جنت باغ دی مړی تراحت دی اطمینان دی سکون دی خوشحالی ده حیران شو دعای په الله دی قبر کې اور بل او نن دا د جنت باغچه ده الله جبرائیل علیہ السلام رولېږي دا سړی ډیر نافرمان او ګناګارو خو د وفات نه پس د یو معصوم بچی د مور غېږ کې پاتې شو او کله چې معصوم د ګرځېدو د خبرو شو نو مور ورله انجیل لاس کې ورکړ د آسماني کتاب دی په عیسی علیہ السلام باندې نازل شوی دی معصوم په دی وړو خو باندې مسجد ته لاړ مدرسې ته لاړ او چې استاد ته مخامخ کیناس او هغه ورته شروع کړ بسم الله الرحمن الرحیم او دی معصوم په دی وړه جبه باندې ویل بسم الله الرحمن الرحیم وی الله پاک فرمایل چې زما غیرت دا نه برداشت کی چې د دنه پیدا یو معصوم بچي په دی وړه جبه زمانو ملي او په دی وړه جبه ما ته رحمان رحیم وی ډیر بخون کې او ډیر مهربانه او په پلار د جهنم اور بلدي په دی یو بسم الله می ولد پلار قبر د جنت باغ اوس د یو بسم الله دون برکت تی ستا لور یا ستا خور په ناظری قرآن ختم کړه الله شکر ادا کړه لور خور د قرآن تفسیر او ترجمه باندې قرآن ختم کړه الله شکر ادا کړه دا د مور پلار د پاره صدقه جاریه ده د مور پلار ټول ګناهونه په معاف شو او دا بستا د پاره د آخرت توخه جوړیږي ان شاء الله خپل بچی دا بد آخرت توخه جوړو بچی نعمت ته رحمت ته برکت ته د الله شکر په ادا حدیث کې راځي لیس له ولد انقطع اسمه د چا اولاد دي د نوم به ختمي تاسو ګورئ د معاشره کې د کلی کې د علاقه کې رشتہ دارو کې دا شي کس وفات شي چې داغه بچی ني یو سورج پس ایر شي د خلکو خبري ختم شي یادونه ختم شي دا شي وخرا شي چې قبر هم د خلکو نه ایر شي او چې دا ماشومان بچی تی پاتې شي ستا بچو ته بخلک ګوري دا سوق دی بل ورته دا د پلان کې ماما زامن دی الله دی وبخي دا د پلان کې بابا نوسی دی الله دی وبخي تبو ته یادی کی دعا به درته کی او دا خپل بچی به دي سمره نیک اعمال دعاګانی منځونه تلاوتونه ذکر اسکار دا استاد پر د اخرت توخه ده استاد پر صدقه جاریه ده محترم ممتاز ټول د اخرت په سفر باندې روان مسافری ژوندم ډیر مختصر دی او قبر دا د خور ډیرې نه دی الناس نیام اذا ماتوا انتبهوا خلق د غفلت په خوب ودی مر سره د خوب نه را پاسي موږ ورته په قبر ولیکو غټ اخر آرامګه حالان کې د خوب نه را پاسي د حقیقت سترګي کولاو شي او حدیث کې راځي قبر روزانه اعلانات کوي انا بیت الوحده انا بیت الغربه انا بیت الدود انا بیت التراب انا بیت الوحشه انا بیت الظلمه زده وحدت کورم زده دهشت کورم زده یری کورم زده تیارو کورم زده چینجو کورم زده ځان لوالي کورم زده ناشنایی کورم پام کو دلته خالی اسرار نشي دنیا کې ځان له آخرت کور جوړ کا دغه قبر ته مونږ تاسو ټول رواني دنیا کې د هر بیماری علاج تا لكل داء دواء چې بیماری شته نو علاج هم شته صرف مرګ یو داسې بیماری ده چې د علاج نشته د دې دارو نشته دا به خامخا راځي او دا مونږ تاسو ټول منو او مرګ نه پس به مونږ تاسو قبر ته ځو اوس کوم انسان دنیا کې د آخرت کور جوړ کړی دی دته الله یاد دی د الله رسول یاد دی او دین د په زندګۍ کې شتا او په احتیاط سره زندگی تیری د خپل بچی ځان د پاره د آخرت توخه جوړي او د آخرت د پاره تیاری کوي نو کله چې د نیټه پوره شي او ملک الموت راشي نو د توي السلام علیک یا ولی الله اے د الله ولی السلام علیک
قم فخرج من دارك التي خربتها الى دارك التي امرتها را پاس د دې کور نه دا کور خو دې جوړ نک خدا آخرت کور دې جوړ کړي راځه آباد کور ته دې بوزم دنه په شانتیا باندې په خوشحالي باندې روح قبض کی او چې کوم انسان د دنیا کور جوړ کړي غټه بنگلې جوړ کړي ده او ډیر جیداد او پیسې پیدا کړي دي او صرف نظر دنیا ته د آخرت تیر دی مرګ تیر دی قبر تیر دی الله تیر دی د الله رسول تیر دی میدان محشر تیر دی جنت جهنم تیر دی او حساب کتاب تیر دی پولیس رات تیر دی دله چې ملک الموت راشي د خود آخرت د لپاره تیاری کړی نه دی د مخې ته صرف دنیا ده نو دنه چې روح قبض کی ملک الموت وتوي یا عدو الله اے د الله دشمنه قم فخرج من دارك التي امرتها الى دارك التي خربتها را پاس د دې آباد کور نه تا د دنیا کور جوړ تدیر الله دنیا تر علی گلی دا خوراه سفر دی دلته خوستال لک ژوند او د آخرت کور دی برباد کړی دی راځه غروان کور ته دی بوزم نو چې کله د نیټه پوره شي د نه روح قبض کی دی چغي وی قال انی تبت الان یا الله اسم توبه دا یا الله اسم توبه دا قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا الله یوم مقبل را یو چانس بل را الله یو ظلم دنیا ته واپس ولګار سمي ولیدل او ډیر سره نه پاتې شو ټول بستا په دین ستا په نوم قربان کم الله یو موقع چانس بل را د چسترګې پټکړې دی دوباره سترګې نشي کولاول او کور کې چغي سوري جوړی شي پلان کې وفات شو زنانه چغي سوري جوړی کی ملک الموت راشي دروازه کې سر راخاره کی د مرګ فرشتہ او دا شی عجیب خبري وکي کدا خبري دی ژوندو اوري دی په مړی بنه جاړي په ځان بجاړي لمت تكون ولي جاړي لمت تجزون دا چغي سوري ولي وکي فوالله ما نقصت لكم عمره فالله قسم کستا سو عمر ما کم کړی والله ما حبست لكم رزقا فالله قسم کستا سو د رزق دروازه ما بند کړی دا مالی ذنب زما غلطی سے د زما ګناه سدا و ان لی فیکم لعود استاسو د کور ته غوځ بیا مرازم ثم عود بیا برازم ثم عود بار بار برازم حتا لا يبقى منکم احد چې یوم پاتې نشي بیا بستاسو د کور ته زنه رازم وی کدا اوازونه دا خبره د ملک الموت دی ژوندو ووري دي په مړی بنه جاړي په ځان بجاړي چې دا خو سار لما پس امرا روان دي اوس مونږ تاسو قبر ته بزو حدیث کی راضی مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث د دې مړی مثال په قبر کې داسې دی لکه په اوبو کې ډوبېدون کې انسان یو کس چې په اوبو کې ډوبېږي نو دی ګوري په دې اوبو کې ډکی را روان دي د ډکی تملا سچي وخو تملا سچي پلاستیک تملا سچي کپڑے تملا سچي دا ولی کې دې شي په دې د ډوبېدو نه بچ دا مثال پیغمبر اسلام د دې مړی ور کړی د دې ژوندو محتاج دی پلار ته ګوري مور ته ګوري رور ته ګوري خور ته ګوري خزي ته ګوري بچو ته ګوري گاونډي ته ګوري دوست ته ګوري کې دې شي دوه رکعات نفل را پسیو کې دې شي تلاوت کی کې دې شي استغفار کی کې دې شي دعا کی صدقه کی خیرات کی کې دې شي نن زمون په کلی کې د قران شریف د ترجمه او د ناظری ختمونه دي او نن ورته په دعا کې یاد شه ماته دعا کی دغه خلک زمون ستاسو د دعا محتاج دي د دوی عملامي بندي شوی دي دغه زه ته مونږ تاسو رواني په دې سفر باندې نن الله مقرر کړی ځان له آخرت کور جوړ کو دا بچی ځان د پر د آخرت توخه جوړ کو ځکه دا بچی دا نعمت ته رحمت ته برکت ته چې دا بچی حافظ دی عالم دی او دی دا د قران تلاوت کی دا اجر او ثواب مور پلار ته ملاوي مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله بانی دارالعلوم دیوبند ډیر لوی عالم تیر شوی علماء کرام پیژني د خپل بچی باندې حفظ مو کو علم پیو او به ورته عجیب وصیت کوي وی بچی ته حافظم شي عالمم شي ما د سره ډیره خواري وکړه زمانہ براشي ته ډیر نوزګار شي ته به د زماني مفسر محدث او مجتهد جوړ شي مفتی به جوړ شي ډیر به نوزګار شي او بچی دا کم قران چې در باندې ما یاد کړه دا در باندې ما خپل ځان لا یاد قران ما بنئ په دې خپل جبه به روزانه تلاوت کی چې څومره دی وس کی او ما پسې به ثواب را لېږي نو مولانا محمد احمد رحمت الله علیه معمولاتو کې دامو چې د شپې برا پاسې په نفل کې به دوسی پاره تلاوت کوي اهتمام سره د خپل والد شیب د پاره د مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله د پاره او ثواب به غوي تبخ او به د بچی دی قاری طیب شیب رحمه الله لوی د علم سمندر تیر شوی د باندې چې پلار هی په زویل مکو د ته وصیت کی بچیا ما ته خپل پلار وصیت کړو چې ما بنئ ری او ما بیات ساتي
دا قرآن به تلاوت کی او ما پسې به ثواب را لېږي زه خو دې وخته پورې د پلار د وصیت مطابق هر شپه 2 سپارې تلاوت کوم په نفلو کې ثواب پلار پسې لېږم بچی نن تم حافظ والم شما بنئ سمره دي چې وسی ما پسې روزانه تلاوت کې نو قاری طیب صاحب رحمه الله بچ د ماقام منځو کو په نفلو کې به روزانه یو سپاره تلاوت کو دا د خپل پلار د پر ثواب به خپل والد صاحب تبکو دا زمون اکابر دي دا زمون مشایخ دي دا زمون د پر نمونه دي منګم خپل بچی نیکان جوړ کو حافظان عالمان جوړ کو بچی د ډاکټر جوړ کو ګناه دی نه کړه ګناګار نه ځکه بچی چې ډاکټر شو منګ چې بیمار شو چرته شو ډاکټر لزو کنه زو اسپیټال تم زو ډاکټر لمزو جایز نسبت دی کله مخدس مکینه ډاکټران ختم شو د علاج بسوک او کې انجینیر ختم شو زمنګ د مسجد د مدرسې او د نقشې بسوک جوړي انجینیرم ضرورت دی او دومره د چې 10 سیستاله فایده نه درک د دنیا نسبت دی ډاکټري به مر سره ختم شي انجینری به ختم شي صدارت به ختم شي وزارت به ختم شي خانی به ختم شي نوابی به ختم شي مالداری به ختم شي خدا کم قران چې دا معصومیت کې په دې سینه کې محفوظ کې دا د دنیا می عزت دی موږ د قران عزت کوو خولوي سینې ته نږدې کوو دا قران د دې حافظ قران په دې سینه کې پروت دی موږ به د عزت او احترام کوو د دبم قدر کوو ځکه دا ټول قران د په سینه کې موجود دی دا صاحب قرآن دی د دنیا می عزت دی د قبر عزت دی قبر ته چې د حافظ قرآن لاړ شي دا ټول دنیا قبر ته روانه او د حافظ قرآن باره کې حدیث کې راځي الله دې زمکه تاوازو کې حکم وکي الله تاکل لحم د انسان جسم بنه خوري کې دا به تاسو امانت پروت د جسم نه خوري کې د په سینه کې زما کلام پروت دی د ازمکه ورته وی الله څنګه به خوري کوم ما ته پته چې ستا کلام د په سینه کې موجود دی او به الله فرشتو ته فرمای حافظ قرآن قبرستان ته راغلي د اکرام او اعزاز پکار دی نو د قبر خودی د جنت باغ خود د نه گیر چا پیر او قبرونه د جنت باغچی شي د حافظ قرآن برکت دی دا د دنیا می عزت دی دا د قبر می عزت دی دا د میدان محشر عزت دی ستا بچی د قرآن حافظ دی دلته دستاربندی کیږي پروګرام جوړ شي او بیانات شي او به پټکی اور په سر کې سند ورکی علماء کرام ورته په سر د شفقت او د برکت لاس کیږي د خوشاله او منظري میدان محشر کې وستادي بچی ته आवाज وشي او تاسو د کلی خلک بنی د آدم علی السلام نه ول قیامت پورې دا ټول انسانان بدرته ګوري او دی بچی ته به ویل شي مور پلار درو غوړ او مور پلار به د الله په عدالت کې پیش شي او د عزت جامې ورته واچول شي او د عزت تاجونه چنور به مقابله نشي کوي د مور پلار دستار بندي ده دا د دوی عزت ته شرافت ته او د تبویل شي حافظ قرآن ته د خپل خاندان لس کسان 50 جهنم واجب شوی د شفاعت کو ځان سره جنت ته بوزه اقرا ورتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا قرآن وایو د جنت په درجو ورخیجا ستا اخري مقام هغه د کله چې وناس ته ورسي بل روایت کې راځي بچی ته ویل شي قرآن وایا او مور پلار ته ویل شي تاسو د جنت په درجو ورخیجي بچی سره خواري مور او پلار کې نو دې کې د بچیم فایده ده او د مور پلارم فایده ده او د ټول خاندان په کې فایده ده بچی دی عالم دی میدان محشر کې به اعلان شي یا معاشر العلماء انی لم ازافیکم علمی وحلمی الا وانا اريد ان اغفر لكم اذهبوا فقد غفرت لكم علماء کرام ما تاسو له علم درکړو دا زما صفت ته نور دی رڼا دا هدایت ته د پیغمبرانو وراثت ته د جهنم اور ظلمت ته تیار ده رڼا او تیار نه جمع کوم د علم د برکت مې وبخلو زی جنت او به علم به د سمره کسانو شفاعت کی دار چا د شفاعت خپل کوټه ده خپل حق دی شهید بداو یو کسانو شفاعت کی اجي شیب د سلور سو کسانو یا قرانو به شفاعت کی حافظ قرآن بدل لسو کسانو شفاعت کی خدا عالم د پیغمبرانو وارث دی د په لس شل دیرش 50 گزاره نه کی ځکه د هر عالم ټول کلی علاقه مقتدیانی مریدان شاگردان کلیوال دوستان خپلوان د علاقه خلق اسیم لری لری پوری خلق پیجنی نو د عالم د شفاعت کوټه سمره ده اذا اجتمع العالم والعابد على الصراط قيل للعابد ادخل الجنه وتنعم بعبادتك عابد او عالم چې پولیس صراط تورشي عابد تبویل شي پولیس صراط باندې ووړه هغه جنت استاد عبادت او جزاء او صله وتا ته جنت کې ملاوي
وقيل للعالم قف هنا عالم تووي شي پولیس رات باندې ودرېګا واشفع لمن احببت فانك لا تشفع لاحد الا شفيت فقام مقام الانبياء پولیس رات باندې ودرېګا شفاعت شروع کا ته چې د چام شفاعت کې تا ته انکار نکېږي دی به د پیغمبرانو په ځای کې ودرېږي شفاعت به شروع کی او د یو عالم په شفاعت به د اسمان د ستورو برابر خلق جنت ته روان شي زما محترم خپل بچو کې به حافظان عالمان پیدا کړو دا دنیا هم فایده ده د آخرت هم فایده ده اوس د چا بچي به حافظان عالمان جوړيږي کم مور پلار چې دا غوي مدرسه خوخه ده طالبان خوختي حافظان خوختي قاریان خوختي او د محلي د امام سره مینه ده محبت دي تعاون دي خېګړې دي د دوی په بچون وسو کړ وسو کې به حافظان عالمان پیدا کی مولانا محمد عمر پالنپوری رحمت الله علیه به فرمایل کم کس چې عالمانو پسې خبرې کوي او مدارسو پسې خبرې کوي غیبت کوي د په لس پوښته کې به حافظ او عالم نه پیدا کی ځکه دا به قدر الله دا دومره لوی نعمت نه ورکی اهل القرآن اهل الله قرآن والدا د الله اهل دي اهل القرآن اولیاء الله قرآن والدا د الله دوستان دي فمن عاداهم فقد عاد الله ومن والاهم فقد وال الله دی سره دوستی الله سره دوستی ده دی سره دشمنی الله سره دشمنی ده دی خلق سره به دوستی کو دوی سره به مینه کو دوی سره به محبت کو پیغمبر علی السلام د جبرائیل علی السلام نه تپوس کی ای الاعمال افضل لامتی زما د امت د پاره افضل عمل کوم یو دی العلم عالمان دی جوړ شي علم ته یو عمل نه رسي د دین هر شوبه د علم محتاج ده ثم ایو یا جبريل کې یو کس خپل عالم نشي جوړې دی عالم جوړېدل خو ګران کار دی زیارت العالم بیا د عالمانو زیارت دی کوي د عالمانو خدمت دی کوي د عالمانو سره دی مینه کوي محبت دی کوي دا د دوی لپاره عبادت دی بهترین عمل دی خمس من العباده پنځو سيزونو ته قتل عبادت دي النظر الى الكعبه بیت الله شریف ته قتل عبادت دي النظر الى زمزم وبو ته قتل عبادت دي النظر الى المصحف قران ته قتل عبادت دي النظر الى وجه الوالدين د مور پلار مخ ته قتل عبادت دي النظر الى وجه العالم د عالم مخ ته قتل عبادت دي كن عالما عالم جوړ شه او متعلما یا طالب العلم جوړ شه او مستمعا د دوی اوریدونکو جوړ شه او خادما یا د دوی خادم جوړ شه ولا تكن خامسا پنځم م جوړيږي هلاك بشي والخامسه ان تبغض العلم واهله پنځم سوق دي چې عالم هم بدي شي او علم هم بدي شي مدرسې هم بدي شي او طالب هم بدي شي او خپل مسجد کې امام هم بدي شي ماشومان ته قاری شه قران خيغه قاری شه هم بدي شي داغه پنځم جوړېدل دي الله دې موږ د پنځم نو ساتي جبرائیل علیہ السلام فرمایل سراج امتک فی الدنيا والاخره استاد امت د پر دیوال لاټین هدایت رڼا په دنیا آخرت کې دا عالم دی توبا لمن عرفهم واحبهم په مقدس مکیو خيار خلق خوش قسمت خلق هغه دي چې عالمان یو پیجندل دوی سره مینه وکړه والويل لمن انکرهم وابغضهم په مقدس مکی بدترین خلق هغه دي چې دنیا یو پیجند خو عالم یو نه پیجند بلکې د عالمانو سره بغض عداوت وک دا په مقدس مکی بدترین خلق دي سيأتي على امتي زمان يفرون من العلماء والفقهاء پیغمبر علیہ السلام فرمای داسې زمانه به زما په دی امت راشي د علماء سره به مینه ختم شي محبت به ختم شي خلق به د عالمانو نه تختی عالمان به ته قران بیانې احادیث په بیانې شریعت په بیانې احکامات په بیانې صراط مستقیم به ورته خي جنت ته تلو لار به ورته خي او خلق به د دوی نه تختی فیبتلیهم الله بثلاث بلیات حدیث کی راضی دری قسم عذابونه به الله په دوی مسلط کی يرفع البرکه من کسبهم د دوی د کسب نه برکت ختم شي تاجر به تجارت کی برکت به ختم شي دکاندار به دکانداری کی برکت به ختم شي ملازم به غټه تنخوالی برکت به ختم شي کور کی به برکت ختم شي اولاد کی به برکت ختم شي دای لومبنه سزا ده او دویم ويسلط الله عليهم سلطانا ظالما ظالم بادشاہ به په الله مسلط کی داسې ظالم بادشاہ چا بدی چانی خو او دریم سزا ډیره خطرناک ده الله دې حفاظت کی یخرجون من الدنيا بغیر ایمان کم کس چې عالمان ندي خو او د عالمانو لری کی دي چې د دنیا نه رخصتيږي ایمان به سلب شي او بې ایمان به د دنیا نه رخصت شي دا د پیغمبر علیہ السلام پیشنګوئی ده د علماء سره به مینه ساتو اتبعوا العلماء حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام حکم کړی دی د دې عالمانو تابعداري کوي
د دوی خدمت کوئ دوی سره مینه کوئ دوی سره محبت کوئ د دوی مرګرتیا کوي د دوی په صحبت او مجلس کې ناشته کوي فانهم سروج الدنيا ومصابيح الاخره هر عالم په دنیا کې نور دی او د آخرت ستوري ما خام چې نور پریوزي ما او تا ته د خپل کور لار نه ښکاری مونږ ته دیوال نه ښکاری مونږ ته کند نه ښکاری دقه سکه عالم او د مدرسه د مقدس مکه نه اخوا شو ټول دنیا کې به د جهالت تیاری را خوري شي او داسې تیاری براشي چې موږ بدن نه پیژنو چې دا مې پلار دی او دا مې مور ده او دا مې تر دی او دا مې چاچی ده او دا مې ماما دی او دا مې مامي ده او دا جایز دی او دا ناجایز دی او دا حلال دی او دا حرام دی او یا د الله جنت ته تللی دا جهنم ته تللی دا تمیز به ختم شي دا خو د دې علماء برکت دی العلماء ورثه الانبیاء د انبیاء علیهم السلام سلسله ختم شوی دا علماء دا غوی وارثان دي موږ ته قران بیانې موږ ته حدیث بیانې موږ ته دین بیانې موږ ته د جنت لار خي موږ د دوی په برکت باندې الله پیژنو د الله رسول پیژنو او خپل د ژوند مقصد پیژنو نو محترمو د دې خلکو مرګرتیا وکاو او د دې فایده بدای چې ان شاء الله خپل بچي به حافظان عالمان او نیکان صالحان او ستاسو د پاره د آخرت توخه او صدقه جاریه جوړ شي اوس چې موږ بچي حافظ عالم جوړو محترمو کم خو به لګي سکول تا که کالج تا که یونیورسيټي تا مدرسې ته ویلي نو تاسو ویلي غیر خود سره مدرسه برداشت کین د غیر خو کوشش دادې ټول باطل قوتونه یو شوی او دا غوي کوشش دادې چې مسجد ختم شي مدرسه ختم شي عالم ختم شي قاری صاحب ختم شي قران ختم شي اسلام ختم شي دا غوي کوشش دي او دا غوي هدف دي او زمونږ خپل حکومت دي نو دوی بم تاسو چرته لیدلی نه چې د کلی کې مدرسه جوړ کړ دا بم لیدلی سړک جوړ کړ وینې جوړ کړ او لارې پخ کړ او سکولی جوړ کړ کالج جوړ کړ یونیورسيټي جوړ کړ هسپتال جوړ کړ چرته بم دا نیوري دي چې د کلی کې مدرسه جوړ کړ دا بم نیوري دي او د الله شکر دی چې نه جوړي موږ تاسو به جنت څنګه ګټو دا مسجد او مدرسه چې موږ تاسو جوړو دا ځان له د آخرت کور جوړو دا ملک الموت چې بیا د انسان ته وی چې راځه او د دیروان کور نه دی بوزم آباد کور ته دا آباد کور کوم کور دی دا تا مسجد مدرسه جوړ کړی دلته د جنت کور ځان له جوړ کړی راځه آباد کور ته دی بوزم نو زما محترمو مسجد بم جوړو مدرسه بم جوړو او زړه کې بدان راولي چې پدې کمیږي پدې زیاتیږي يمحق الله الربا ويربي الصدقات قران کې الله فرمایي سود سره مال ختميږي صدقې سره زیاتیږي او موږ چې ورته ګورو نو سود سره زیاتیږي او صدقې سره کمیږي خدا د نظر دوکا ده الله چې کوم خبره کوي ومن اصدق من الله قيلا ومن اصدق من الله حديثا الله نه رښتیا خبره د بل چا کېدی شي کمن په مسجد په مدرسه په عالم په طالب په قران په حدیث د الله په دین د الله په لار کې یو لګو الله بلسرا کې په دنیا کې بم لسر کې او آخرت کې خو ځان له غټه سودا وکړه علی رضی الله عنه له یو کسر علی دا یو مثال بدر ک وې د الله په نوم باندې مال سره کور تلاړي د فاطمه رضی الله عنها ته پوښ کوی سشتا وې نور خو سنشتا وې د وړو د پاره مې شپږ درهم یې خېری وې وړو سره بګورو دارا د الله واسطه راکړه د الله په نوم غواړي دلې به ورکو غلې ورکړي الله علی رضی الله عنه د خپل کور مخې ته ولاړ دی او سړی را روان اوخي د پړی نه نیولې روان کړی چرته زیاده خرصوم په سوی خرسي په یو سلسل ویخ درهم وي بس زما شو دی ونه پورې وتړ ته ز پیسې درلېګم سړی لاړ بل کس روان دي دا د چا دي دا د علی رضی الله عنه خرسي او خرصوم په 200 درهم بس پیسې ورکړ بس اوخي روان د یو سلسل ویخ مالک له لګل شپېته کور تروړي فاطمه له ور او ورته وی دا چرته وی عجیب جواب ورک من جاء بالحسنه فله اشر امثالها فاطمه تورید لدی الله وی چې چا یو راک لسب ورک تاشپک ورک لش پېته درک تب یو ورک الله بلس درکې تب لس ورک الله بسل درکې تب سل ورک الله بزر درکې تب زر ورک الله بلس زر درکې تب لس زر ورک الله بلاک درکې تب لاک ورک الله ب 10 लाख درکې تب 10 लाख ورک الله ب کروڑ درکې دا الله خزانه ډکې صرف بانی ګوري او موږ تاسو د ګوري زمونږ الله امتحان لري دا مدرسه زمونږ تاسو امتحان دي مسجد دا زمونږ تاسو امتحان دي دا طالبان عالمان په دې باندې الله پاک زمونږ تاسو امتحان لري نو په دوی به خرج کو مدرسه به جوړو دا به وای چې دا ځان له جنت کور جوړو
انا اغیر ولد آدم والله اغیر مني پیغمبر علیہ السلام فرمای غیرتی زیم الله زمانم زیاد غیرتی دی الغیرت من الایمان غیرت دی ایمان حصہ دا لا ایمان لمن لا غیرت له دا کس ایمان کامل ندی چا کی غیرت نی اوس من غیرت څه ته وای په پوله باندې لختی باندې پټی باندې دیوال باندې من خپل غیرت کار کو دا غیرت ندی مسلمان به غیرت په مسجد مدرسه کار کوي پدی قرآن حدیث په خپل غیرت کار کوي د الله په احکاماتو په خپل غیرت کار کوي پدی عالمانو طالبانو په خپل غیرت کار کوي دا زمنګ د غیرت ځای نه دی او تا پدی باندې غیرت وکړ ته به د الله غیرت تم ګور الله خو ډیر زیات غیرتی ذات دی او الله د چا قرض په ځان نه پری دی وعده کړی دا یو دی راکړه لس بدر کو او بشک درکې به ان شاء الله پدی خپل سترګم لیدلی نو محترم دلته د دومره لوی خدمت شروع دي او دا چمک دمک د بناتو مدرسه دی مولوی صاحب روانه کړی دا انوم خو د دوی معنی د ذهن نو وته مفتی صالح عبد الصمد صاحب الله دی په عمر کې په علم کې ډیر برکات نازل کړي دا دلته چې کومه مدرسه ده مدرسه حدیقه القرآن للبنات د دې ډیر برکات په ان شاء الله تعلیم الصغار يدفع غضب الجبار د ماشومانو دا سبق د الله غصه سړی کله چې په یو کلی الله د عذاب فیصلو کې او غضب او غصه کې راشي اول ته وګوري مسجد دی مدرسه ده مکتب دی جامعه ده ماشومان را جمع شوی قران وای اول باتا وازونه کې ناظره وای قاعده وای حافظان جوړيږي قال الله قال رسول بیانېږي الله چې دی خلکو ته وګوري دام په دې کلی کې وشي او دی کې اکثر نابالغ دي معصوم دي بی ګناه دي بی خطا دي غیر مکلف دي چې دی خلکو ته الله وګوري الله ډیر په غوسه کې دي ټول کلی ته پکار دي او غضب کې راغلي دي او د عذاب فیصله کړي د عذاب را روان دي او چون کې دی کلی کې داخله کم لګیا دي قران وای الله د خپل کلام خاطر کوي ځکه دا قران د الله کلام دی اذا احب احدكم ان يحدث ربه فليقرأ القرآن تاسو کې څوک غواړي چې الله ما سره خبرې کړي د قران تلاوت کوي دی قران ته دی اوازونو ته دی ماشومان ته الله وګوري دا الله غصه سره شي اراده بدل شي د کلی علاقې نازاب واپس دا د مدرسې برکت دی دا الله شکر وباسي چې کلی کې مدرسه شته چې دا مدرسه کمی پوری قائم او دایمي تاسو بابا دي تاسو کلی ته شیطانان نشي راتلي ستاسو کلی کې د رحمت فرشتي ګرځي ستاسو په کورونو باندې رحمتونه نازلېږي ستاسو دعاګانې قبليږي ستاسو به الله حفاظت کوي نن چې زمونږ د پاکستان بچته د مسجد او مدرسې برکت یعنی پاکستان خو خلک وی دیوالیه بشي او ختم بشي او نقشې نه به نوم ختم شي د قیامت د سبا پورې به ان شاء الله نه ختمي هر کلی کې مسجد دی مدرسه د عالمان دي طالبان دي حافظان دي قاریان دي قال الله قال رسول بیانېږي ان شاء الله دا نظامی نو مونږ تاسو بابا دي نو دلته خودوی د خپل ځان وتوقف کړی دا د دومره لوی خدمت د تفسیر ترجمه ختمونه ناظری ختمونه تاسو سره تعاون کوي خېګړی کوي مینه کوي محبت کوي مدرسه په یو کس باندې نه چلی دغه مدرسې خو شل قسم ضرورت دي مدرسې لزه پکار دي تعمیر پکار دي چت پکار دي فرش پکار دي درسګه پکار ده د بجلی بل برازي د ګیس بل برازي استادان به سبق یې ویل بلک سور کول غواړي نو دا به تاسو ټول په شریکه باندې کوي دا به دوی ته ځان لنه پری دی او دی کشته تر ور سره اوخیږي دا کشته به ان شاء الله تاسو جنت ته رسي او چې د دې کشته نه بار پاتې نشي راځي مینه کوي محبت کوي د چا بالکل وسنه کیږي دعا خو کولی شي کنه په دعا دوی سره ځان شاملوي او ان شاء الله چې تاسو مینه تاسو محبت تاسو تعاون او خېګړي او تاسو اخلاصي دا نن خو د ناظری ختمونه دي او د تفسیر او د ترجمه ختمونه دي ان قریب دا سورز بل الله راولي چې په دې ځای به د بخاری شریف ختمونه ان شاء الله دا بل الله خو درته نو کو به د شیخ وخم ان شاء الله خپل بچو کې به حافظان عالمان پیدا کو څنګه زوی عالم جوړې دي چې د سلور عالم جوړې دي نو خپل لور بم عالم جوړو ان شاء الله لا تکره البنات فاني ابو البنات پیغمبر علی السلام فرمایي د لونو پلار په لونو مخه پکېګه ما ته ګوره زه د لونو پلاری یو حدیث کې راځي د چا دولونه وي خپانه شو سپکه ونه قتل لور زوی کې فرق ونه او به دوانه واده کړو مرګ پورې خیر خبرلی پیغمبر علی السلام دا دوه غوتی د اشاره کړی څنګه چې د یو غوتی د بل غوته نږدې ده دغه چې د دوه لونو پلار به جنت کې ماته نږدې یو صحابي پاسه د الله رسول کده چا یو لوري وی کده چا یو لور د دې په خپانه شو سپکه ونه قتل تربيت یو که حق ادا ک
نو دیبم جنت کې ما ته داسې نږدې وادي کړو مرګه پورې تپوس پوښتنه کوي څنګه چې د یو ګوتې د بله ګوته نږدې ده کم کور کې چې لور پیدا شي حدیث کې راځي فرشته دې کور ته راشي او په لومبۍ ورځ د ماشومې د سر په دې ویښتو کې ګوتې وي ضعیفة خرجت من ضعیفة انکم ترزقون وتنصرون بضعفائکم کمزوري د کمزوري نه پیدا شوي ستا دې کور ته د برکت راتللی تاسو ته رزق ملاویږي تاسو مدد کیږي د دې کمزورو په وجه که په لور دې د الله شکر ادا ک روان کارونه به دې سميږي لګ رزق کې به د الله برکت اچي بند دروازې به درته اوس کولاویږي خو افسوس دا چې زمونږ معاشره کې څوک په لور باندې د الله شکر نه ادا دا زنانه یو بل مبارکیم نه ورکی حالان کې د امت نیمه حصہ د زنانو په شکل ده نیمه حصہ د نارینو په شکل ده الله خیال ساتلی دی موږ تاسو به خیال ساتو قران کې یو سلسله له سوراتونه دي رجال وی نارینو ته نساء وی خزو ته د نارینو په نوم صورت نشته آیاتونه شته او سوره نساء د زنانو په نوم الله صورت نازل کړي دا الله خیال ساتلی دا اولاد تذکرہ قران کړي دا یهب لمن یشاء اناث و یهب لمن یشاء ذکورا چاته می خوښ شي لونه ورکم چاته می خوښ شي زامن ورکم الله لور مخ کې کلو زوی رستو للذکر مثل حظ الانثیین د میراث په مسله کې الله لور مخ کې کلو زوی رستو کو د میراث په مسله کې الله خور مخ کې کلو روري رستو کو دا الله خیال ساتلی مونږ تاسو به خیال ساتو او معاشره کې د دین ډیر ضرورت دی دا نارینه خو د جمعې بیان اوري د اختر بیان اوري د جنازې بیان اوري قبرستان کې بیان اوري د جوړې جړګې بیان اوري د شب جمعې بیان اوري زنانه د کور په چار دیوارۍ کې دن نه ناشتي دي ناقصات العقل والدین حدیث کې راځي عقل هم کمزوري دي دین هم کمزوري دي شیخ حسن جان سے فرمایل نور الله مرقده د هر خزي عقل د خاوند د عقل نه 50 ګرام کم دي عقل هم کمزوري دي دین هم کمزوري دي نو زمنګ په دې مړو ژوندو کې دا رسمونه رواجونه سوق کې د اکثر زنانه کې نارینه د دین نه خبر من په دې ودونو کې کویدن ګوټ نخا نکریزي اورا جنج پالنګ دا سوچه د هندوانو رسمونه دي او دا سوق کې دا زنانه کې او نارینه مجبور دي زنانه خوراني خبر نه دي د یو سړي د زوی واده مرکز ته راغلی ما ته ویل د سنت طریقې د واده چل راته خو کم کارونه بکوم او کم کارونه بنکوم نو مال په سنت طریقې کې ویاو نو مال غوښ شکویدن بنکې ګوټ بنکې نخ بنکې نکریزي بنکې اورا بنکې جنج بنکې پالنګ بنکې کوستې نکېږي نو ولیمه بم نور ما ته وی تا بګې پریسه خو دې ما ته وی دونه تیزه کور ولمه د کدامي کور ویلو دا غریوان دي ټول روغ نه دی خو نو موږ د زنانو نه مجبوري نو مال کارونه ټول غلط دي هندوانو رسمونه خدای مړو کې وګوري ناشنا رسمونه رواجونه دا زنانه کوي او خوارانی خبر نه دي د دې بناتو د مدارس برکت دادي چې رسمونه رواجونه ختم شو د جهالت تیاری ختم شوي دینداری عام شو زنانو پردو پیجنده په سنت طریقه باندې ودونه عام شو دا د دې مدارس برکت دي نو د خپل مدرسې به ان شاء الله دې سره به مینه کو محبت پکو او تعاون او خېګړې بم کو خو هم ان شاء الله او خپل بچو کې به حافظان عالمان او خپل لور خور بم عالم جوړو الله دې په دې ټولو خبرو مونږ تاسو له عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله